هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کول او په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې ورته لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش او هیوادوالو ته د غوره خدماتونو وړاندې کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د مسؤلینو سره مولا نږدې لیدلي او په دې برخه کې مولا هیوادوالو سره ځانګړې مرکې ترسره کړي دي چې له تاسو سره یې د دې راپور په ترڅ کې شریکوو. په دې راپور کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له مسؤلینو او د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش مرکزونو له مسؤلینو سره ځانګړې مرکې ترسره شوې او د دې ترڅنګ مو له هیوادوالو سره هم بحثونه کړي دي ترڅو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي او اړینې اسانتیاوې ورته رامنځته شي. زموږ پلان دا دی ترڅو هیوادوالو ته په هره برخه کې سهولتونه ایجاد شي. د همدې کار د سم ترسره کولو په موخه موږ هیوادوالو ته د اسان خدماتونو پروسه شروع کړې. د اسان خدماتونه چټک او رڼا خدماتونه دي چې دمګړی موږ د هیواد په 3 ولایتونو کې چې دلته کابل، خوست، همداسې کندهار ولایتونو کې د اسان خدمت څانګې لري چې ډېری برخې دلته کابل کې چې کابل کې 3 مرکزونه فعال دي. ښه والی په دې کې دی که یو کس وغواړي چې په دې مرکزونو کې د الکترونیکي تذکرې لپاره غوښتنه ولېږي، دوی کولی شي د 1 هفتې څخه تر 10 ورځو پورې یو الکترونیکي تذکره ترلاسه کړي. اما په اسان خدمتونو کې دوی کولی شي چې یو الکترونیکي تذکره د 24 ساعتونو یا 1 ورځې په جریان کې ترلاسه کړي. نو دا د هیوادوالو لپاره یو ښه سهولت دی چې دا پروسه یوازې دلته کابل او خوست او کندهار کې ده. همداسې د دې پروسې د چټکوالي په خاطر باندې موږ په ځینې ولایتونو کې نور مرکزونه هم ایجاد کړي دي چې له خوست او کندهار وروسته په ننګرهار، بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې هم د اسان خدمتونو پروسه شروع کیږي. همداسې که څوک وغواړي د اسان خدمتونو له طریقه یو تولدکار ترلاسه کړي، ممکن یې 15 دقیقو په درشل کې ترلاسه کړي. دا خو زموږ ملي شتمنۍ ده، باید د هر افغان مسؤلیت ده چې الکترونیکي تذکره ولري او بل د اسان خدمت د لارې نه یې واخلي. دا ډېر په اسانه هم ده او زر هم ورکوي. نو موږ هر افغان ته دا زموږ سپارښتنه ده، زموږ مشوره ده چې زموږ د ملي هویت نه ساتنه وکړي او ملي تذکره واخلي خپل. دا چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش او د اړینو خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې تر اوسه څه ترسره شوي، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان داسې وایي. د احصایې معلوماتو ملي اداره 3 کلیدي برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي. یو هم د احصایې معلوماتو مسلکي معاونیت، یو د احصایې معاونیت دی چې علمي ارقام د هیواد په سطحه باندې راټولوي. بیا زموږ اداره چې د تحلیل له تحلیل وروسته له رسنیو مختلفو وزارتونو او ارګانونو سره شریکېږي چې څه موده وړاندې د صادراتو او واردات همداراز په ټوله کې هغه ارقام چې علمي ارزښت لري دا زموږ اداره راټولوي او مختلفو وزارتونو ته ورکوي. همداراز د الکترونیکي تذکرو، قاضي تذکرو، تولد کارتونو، د مړینې کارتونو هغه پروسه چې مثلا ثبتول نفوس پورې مربوط راځي، دا زموږ د ثبتول نفوس د معاونیت دنده ده چې دا د احصایې معلوماتو ملي ادارې دوهم لوی مسؤلیت دی. او دریم مسؤلیت مجایز برخه ده چې دا د هیواد په مختلف برخو کې سروېګانې ترسره کوي چې مختلف برخو کې سروېګان ترسره کړي دي. د سټلایټي انځورونو همداسې د سپوږمکۍ د انځورونو څخه دغه ارقام راټولوي، له تحلیل او ارزونې وروسته د راپور په شکل باندې موږ له مطبوعاتو سره شریکوو. په ورځني شکل باندې د 10,000 څخه تر 11,000 پورې هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ورکوو. همداراز باید یادواري وکړو چې په ټوله کې د اسلامي امارت په دوره کې موږ له 6 میلیونو څخه زیات هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ورکړي دي. همداراز د جمهوریت او امارت په دوره کې په ټوله کې چې څومره الکترونیکي تذکرې توزیع شوي هغه له 12 میلیونو څخه زیاتې دي. دوی چلند خو ډېر ښایسته چلند ده، مخکې نه ډېر ښه شوي دي. زموږ کارونه ډېر په فرصت کې کوي او په 3 ورځې کې موږ ته تذکره راکوي. په 1 ورځ کې زموږ ټول کارونه خلاصېږي. که څه اندک مشکلاتونه یې هغوی دوی خپله موږ ته حل کوي. د 4مې کارتې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش مرکز عمومي مدیر محمد عظیم خپلواک په خپلو خبرو کې زیاته کړه. په دغه مرکز کې په ورځني ډول خدمات روان دي. نوې پیژندپاڼه هغه پیژندپاڼه چې ورکه شوې وي، مسنا خدمات، د واده ثبت کولو او د نویو زیږېدلو ماشومانو ثبتول او داسې نور اړین خدمتونه په دې مرکز کې سرته رسیږي. زموږ مرکز په ورځني ډول دلته مراجعین چې راځي د الکترونیکي تذکرو خدمات وړاندې کیږي چې په هغې کې نوې تذکرې او هغه تذکرې چې ورکې شوي مسنا خدمتونه او ثبت ازدواج، ثبت تولدات، دا خدمات وړاندې کیږي. هویت ملی ما است دیگه بسیار چیزش هم بالا است، بشه یک ورقی بود خود از جیب اگه میشدم پاره میشد، اصلا پاره نمیشد. از سیستم بین المللی چاپ شده، از کل مردم راضیه. الحمدلله ثم الحمدلله بول سهولتler beraber boluptur. Kabul'a geldik, tezkere almak için elhamdülillah hem karmentlerden hem hoş. Bizlere xeyli yaxşı rəviyət yo, xeyli razı bizlər.
د پامیر سینما د پیژندپاڼو د ویش مرکز عمومي مدیر حسیب الله خلیلی زیاته کړه. په دغه مرکز کې مو هیوادوالو ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې هم د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش ترڅنګ مسانا خدمتونه، د نوي زیږیدلي ماشومانو ثبتونه او داسې نور مهم خدمتونه په دې مرکز کې سرته رسیږي. او په دې مرکز کې په ورځني ډول له 300 څخه تر 400 پورې الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل کیږي. په دغه مرکز کې خو موږ هیوادوالو ته ډیر زیات اسانتیاوې سهولتونه لرو چې د الکترونیکي تذکرو ویش ده چې په دغه کې د خدمات بعد از توزیع برخه ده چې موږ هغه هیوادوال چې تذکره تجدید ته نیاز لري یا د تذکره اکسپایر شوی وي غواړي نوی کړي هغو ته، چا چې تذکره ورکه وي مسنا بیرته ورکول کیږي، چا چې د نوی ماشوم زیږیدلی په کور کې هغو ته ثبت تولد موږ خدمات لرو. دا ټول خدمات دلته شته دي او الحمدلله روزانه په منظمه توګه د مرکز کې دا ټول خدمات وړاندې کیږي. د سینمای پامیر په مرکز کې تقریبا د ورځې خو 1200 زرونه تر 1200 مراجعین راځي، خو دا مختلفو برخو کې دي کارونه وي. څوک خپله تذکرو پسې راځي چې چاپ سوی وي توزیع کیږي تذکرو د هغې، څوک راځي چې نوی ثبت نام کیږي چې تقریبا 300 تر 400 پورې مراجعین موږ د تذکرو ویش لرو چې دوی راځي خپلې تذکرې اخلي. دا چې هغه ثبت نام کیږي لکه 300 نه تر 400 ثبت نام کیږي، 300 تر 400 بیرته خپلې تذکرې اخلي. دا ټوله پروسه طی کړو. د ورځې تقریبا 1200 مراجعین موږ لرو. تذکره خو ډېر مهم شی ده ځکه د انسان هویت ده، هویت د انسان د ستې د کوم ولایت د کوم ولسوالۍ د کوم کلي د کوم ځای د تذکره خو ډېر ضروري شی ده د هر ښاغلي لپاره، ځکه د انسان هویت په همدې باندې تثبیتیږي. خدا را شکر، روند بسیار خوب داره، محترمانه، احترام داره، احترام متقابل، همه چیز هسته. د احصایې او معلوماتو ملي اداره هڅه کوي خپل امکانات او بشري قوې ته په پام سره ګرانو هیوادوالو ته لا ښه خدمتونه وړاندې کړي او تر دې دمه یې پوره هڅه کړې ده ترڅو د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. پیژندپاڼه د ملي هویت په برخه کې خورا مهم سند دی. کار روان دی ترڅو له دغه مهم او ملي سند څخه چې زموږ ویاړلی افغاني هویت ثابتوي د ګران هیواد ټول وګړي برخمن شي.